أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. زما عزتمندو مسلمانانو د قربانۍ شپې ورځې روانې دي، نو په دې حواله سره موږ او تاسو ته پکار دي چې د قربانۍ د مسایلو نه، د هغې د فضایلو نه، د قربانۍ د اهمیت نه، دغه رنګې قربانۍ سره چې څومره مسایل متعلقه دي د هغې نه ځان خبر کړو او د علم په رڼا کې موږ او تاسو قرباني وکړو. دا زموږ او ستاسو لپاره ډېر بهتره وي. هسې هم مسلمان ته پکار دي چې د هر حکم نه مخکې د هغې معلومات وي، ورته د هغې ورته علم وي. د علم په روشنۍ کې هغه کار وشي نو ډېر فضیلت والا چې کوم دی جوړ شي. زما عزتمندو د قربانۍ په باره کې زه اول تاسو ته د قربانۍ تاریخ بیانوم. دا قرباني څه شی دی او دا د کوم وخت نه یعنې جاري ده او شروع شوې ده. زما عزتمندو قرباني چې کوم دی دا د قرب نه او د قربان نه وتې ده. قرباني یا قربان دا هر هغه عمل ته ویلې کېږي یا هغه شي ته ویلې کېږي چې ما يتقرب به العبد الى الله عز وجل. هر هغه عمل یا هغه شی چې په هغې باندې بنده الله تعالی ته تقرب حاصل کړي، نزدېکت حاصل کړي، خوا هغه حیوان ذبح کول وي یا چې کوم دی صدقه کول وي یا بل څه د خوراک شی د الله په لاره کې ورکول وي، صدقه کول وي یا یو عمل وي هغه وکړي او د بنده مقصد چې کوم دی الله تعالی ته په دې عمل باندې نزدېکت وي نو دې ته چې کوم دی په لغت کې قرباني ویل کېږي. او بیا په اصطلاح د قربانۍ دپاره بیا مختلف قسمه الفاظ چې کوم دی دا هم استعمالیږي په عربی کې. دې دپاره اضحیه او اضاحي او ضحایا دا الفاظ هم استعمالیږي. دغې وجې نه زمونږ چې کوم لوی اختر دی دې ته عید الاضحی ویلې کېږي، یعنې د قربانۍ اختر. او څوک ورته چې کوم دی عید قربان هم وایي، څوک ورته بقري عید هم ویلې کېږي، ځکه چې په دې کې مونږ خپله قرباني د حیوان او د څاروي چې کوم دی قرباني د الله په حضور کې پیش کړو نو دغې وجې نه دې ته یعنی عید قربان ویلې کېږي یا عید الاضحی ورته ویلې کېږي. بهرحال او په اصطلاح د شریعت کې قرباني چې کومه ده یا اضحیه چې کومه ده دا دې ته ویلې کېږي چې د ذوالحجې په 10 تاریخ باندې، په 11 تاریخ باندې او په 12 تاریخ باندې د غروب افتاب نه مخکې خپل یو حیوان دا د الله تعالی د رضا دپاره د هغې وینه توی کړي نو دې ته چې کوم دی یعنې قرباني ویلې کېږي. او د دې په احادیثو کې ډېر زیات فضایل هم راغلي دي، اهمیت هم راغلی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تپوس وکړو. زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې صحابو تپوس وکړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ما هذه الاضاحي یا رسول الله، د الله رسوله دا اضاحي دا قرباني دا څه شی دی؟ د دې حقیقت کیفیت موږ ته بیان کړه، د دې څه حقیقت دی؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. نو بیا سوال وکړو صحابه قالو فما لنا فیها یا رسول الله، موږ دپاره په دې کې څه اجر شته دی؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل بکل شعرة حسنه، د حیوان د هر ویښته په بدله کې یوه نیکي ده. بعضې حیوانات داسې دي چې د هغې په جسم په وجود باندې ویښته وي، لکه غویی شو، غوا شوه. بعضې داسې وي چې د هغې په جسم وجود باندې بدن باندې پشم وي لکه اوښان شو، او بعضې داسې وي چې هغې په وجود باندې وړی وي لکه ګډ شو یا ګډه شوه. نو د دې په بدله کې بیا صحابه وعرض وکړو چې یا رسول الله دا خو د ویښتو په باره کې یو نیکي ده. فالصوف یا رسول الله، وړی چې کومه ده وړی خو ډېره زیاته وي په حیواناتو په ګډه یا په ګډه باندې. نو د دې په باره کې بیا څه حکم؟ نبي علیه السلام فرمایي چې د هر وړی په باره کې په بدله کې یوه نیکي ده. نو دومره لوی نیکی انسان ته چې کوم دی دا میلو شي د ده په عملنامه کې ولیکلی شي. محض یو حیوان په ټول کال کې یو ځل د الله د رضا دپاره یعنې قربانول چې د هغې قیمت تقریبا نن سبا ورځو کې به زیات نه زیات چې کوم دی 50 یا 55 هزار او یا 60 هزار یعنې 80,000 او 50,000 یا 55,000 روپۍ وي. نو محض په کال کې دا دومره یو قیمت د دې قیمت حیوان حلالول د الله په رضا دپاره نو دا څه ګران کار نه دی. موږ دا څومره فضول پیسې چې کوم دی دا خرج کوو په کال کې په فضولیاتو باندې
یا یو موبایل د پاره چې کوم دی 60-70 هزار 1 لک روپۍ 1.5 لک روپۍ دا جمع کو نو کده یو قربانۍ د پاره چې قیامت کې په دومره لوی اجر او ثواب ملاويږي او بیا په کال کې یو ځل نو دا که انسان ورته خیال وکړي مسلمان ورته خیال وکړي نو ګران کار نه دی خو چې څوک د زړه نه نه کوي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د نکولو په باره کې وعید او فرمایي دی من وجد سعدا لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا نبی اسلام فرمایي کوم سړی چې د قربانۍ طاقت لري او د دې باوجود قرباني وکړي نبی اسلام فرمایي زموږ عیدګاه ته نه راځي د مونږ یعنی عیدګاه سره دی قریب نه راځي نږدې نه راځي ځکه چې د مانځه بیا ضرورت نشته دی چې دی بیا مانځه راشي او کپړې اغوستي او یعنی زه اختر په ورځ باندې عبادت کوم اصل عبادت دغه قرباني وه چې د قرباني ونه کړه نو بیا د مانځه څه ضرورت نشته دی بهرحال دا قرباني زما عزتمندو کله نه شروع شوې ده نو چې څومره د انسان تاریخ زوړ دی دغه رنګې د قربانۍ تاریخ هم دومره زوړ دی یعنی د انسانیت سره سره د انساني قربانۍ تاریخ چې کوم دی شروع شوی دی موږ ته قرآن وایي چې په تاریخ انسانیت کې اوله قرباني د حضرت آدم علیه السلام دو زامنو کړې وه قرآن پاک کې راځي په شپږم سپاره کې واتلو علیهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين تو يا پیغمبر دیتا او بیان کوته حال هغه قصه د آدم علیه السلام د دوه زامنو د قرباني چې دي دواړو قرباني ومنله دواړو قرباني وکړه یو نه قبول شو د بل نه قبول نشو نو چې کوم کس نه قبول نشو هغه کس ته ویلي چې چا نه قبول شو چې زه خو تا یعنی قتلومه چې په دې وجه باندې چې زما قرباني قبول نشو ستا هغه وجه قبول شنو هغه ته چې انما يتقبل الله من المتقين الله رب العالمین دا خو د متقینو نه قبلې یعنی الله چې قرباني قبلې نو د تقوا او د پرهیزګارۍ په بنیاد باندې قبلې نو په دې کې زما څه قصور دی الله قبول کړه زما غستا قبول نه کړه نو په دې کې زما څه قصور دی ته ما وایي بهرحال نو موږ ته د دې آیات نه معلومه شوه چې انساني تاریخ کې اوله قرباني د حضرت آدم علیه السلام دو زامنو حابیل او قابیل چې کوم دی کړی بیا په هر یعنی آسماني مذهب کې سنه طریقې سره قرباني راغلي ځکه الله پاک فرمایي ولکل امه جعلنا منسکا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام الله پاک فرمایي د هر امت د پاره موږ قرباني مقرر کړی و هر امت کې سنه طریقې سره د قرباني را روانه دي د پاره چې الله تعالی په ورکړی شو سارو باندې دي د الله تعالی نوم والی او د الله په باندې ذبح کی دا خو آسماني مذهبونه کم غیر آسماني مذهبونه دي ای کوم سنه رسم او رواج طریقه دا د قربانۍ را روان دي هندو مت کې بدھ مت دي مذهبونو کې چې دا غیر آسماني مذهبونه دي اختراعي مذهبونه دي په دې کې هم د قربانۍ سنه شکل چې کوم دی موجود دی مخکینی زمانو کې اوسم چې کوم مشرکان دي د خپل دیوی دیوتاو د خپل معبودانو باطلو په نوم باندې بیا قربانۍ کول دغه په نوم باندې به کوم دي سيزونه وقف کول دغه په نوم خوشالولو د پاره به کوم دي قربانۍ ورکولي د حیوانات قربانۍ هم ورکړي تر دې پورې چې د خپل بچو د غزانونو قربانۍ هم ورکړي او اسلام چې کوم دي د ټول قربانۍ څنګه عبادت د الله تعالی خاصه ده عبادت کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته نو اسلام او الله رب العالمین چې کوم دی د عبادت د قرباني چې کوم دی د خپل ذات سره مخصوصه کا چې څنګه تاسو عبادت د غیر الله نه کوي او دا ممنوع دی دغه رنګ قرباني هم د غیر الله په نوم باندې چې کوم دی یعنی ممنوع ده نو بیا اسلام چې کوم دی دا صرف د الله تعالی ذات سره مخصوص کا چې د الله تعالی په نوم باندې به قرباني کوي د غیر الله په نوم باندې د بل چا په نوم باندې قرباني چې کوم دی دا حرام ده بیا چې کوم دی کوم اوس موجوده قرباني موږ کوو اخترو کې چې کومه قرباني کو په لوی اختر کې کومه قرباني کو نو دا باقاعده د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه یادګار مونږ تازه کو او دا غي هم قران پاک کې ذکر دی چې ابراهیم علیه السلام خوب کې ولید چې خپل زوی چې کوم دی نه ذبح کوي قران پاک کې ردی چې کله دته او خو دی شو په خوب کې چې خپل زوی ذبح کینو خپل زوی ته یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قصه مختصر چې بچی ز ته په خوب کې وینم چې د ذبح کومه تو استا سره ایده نو هغه ورته چې یا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ای ابا جان تا ته چې کوم حکم شوی دی په هغه باندې عمل وکړه د حکم تعمیل وکړه او ان شاء الله ما به صبرنا کړو او دا قصه وګده په مختصر دا چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی قرباني الله تعالی ته پیش کړه هغه ته الله تعالی چې کوم دی فرمای او فدینا بذبح عظیم الله فرمای چې په مقابله کې موږ د یو لوی ذبح ورکړه چې هغه د جنت نه ګډرالو هغه ذبح کو نو بیا دا عمل الله پاک ته خوښ شو نو دا د یادګار په تور باندې موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه یادګار قرباني مناوو
او دا به ان شاء الله تر قیامت پورې یعنی جاری وي. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې رالو نو مزید چې کوم دی د دې قربانۍ وضاحت موږ ته په خپل قول او په عمل سره چې کوم دی نو کول د اسلام په خپل قرباني کړی ده او دغه رنګ حکم چې کوم دی نه فرمایلی دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزید دا موږ تاسو په خپل قول او عمل سره وضاحت فرمایلی نو دغه قرباني الحمدلله تر اوسه وخت پورې او تر قیامت پورې ان شاء الله دا جاری او ساری وي. نو موږ تاسو ته پکار دي چې په دغه نیت او د دې معلوماتو سره دا څومره معلومات چې موږ ته حاصل شو ښه په اخلاص سره په للهیت سره دا قربانۍ چې کوم دی د الله په حضور کې چې کوم دی پیش کو او اوس نه چې کوم دی دې دپاره یعنې کوشش شروع کو او نیت چې کوم دی دا ورته خالص کړو صرف دې دپاره نه چې زما کور ته غوښه راشي زه غوښه وکړم صرف دا د ابراهیم علیه السلام د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم یعنې اخلاص و په دې قربانۍ کې او کوم للهیت او تقوا و پکې هغه خپل مد نظر کیدو او په دغه نیت باندې یعنې دا قرباني وکړو چې دا د الله تعالی یو حکم دی د نبی کریم صلی الله علیه د حضرت ابراهیم علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده موږ ته الله پاک چې کوم دی د دې حکم کړی دی نو په دې طریقې سره موږ تاسو قرباني وکړو دا به زموږ ستاسو دپاره د آخرت یو لویه ذخیره جوړه شي. واخر دعوانا الحمدلله.